به هغه د جاهلیت هغه کارونه نه کوي نن سبا چې کوم حالات روان دي. امت په مذهبونو کې تقسیم شوی، امت په ډلو کې تقسیم شوی دی، امت په فرقو کې تقسیم شوی دی، او کل حزب بما لديهم فرحون. هر ډله چې څه ورسره دي به یې خوشحاله دي، او هر یو وایي موږ پسې یو، موږ په حقه یو. قرآن او حدیث هغه شاته پراته دي، هغې ته څوک ګوري؟ زما د جماعت امیر صاحب څه وایي، زما د ډلې مولیان څه وایي، زما د مذهب کتابونه څه وایي، زمونږ د کلي مشران څه وایي، زمونږ قوم والا څه وایي، زمونږ معاشره کم کار بد ګڼي کم ښه ګڼي، په دې فیصلې روانې دي. قرآن او حدیث خو شاته پاتې شوي. بیا چغه کي وایي راځئ چې یو کیو. ته به څنګه یو کې یو امت چې هغه په ډلو کې تقسیم دی، په مذهبونو کې، په فرقو کې، په تنظیمونو کې، او هر یو وایي زه په حق یم او زما امیر چې دی هغه جنتي دی او د جنت ټکټونه تقسیموي. د سره څنګه اتفاق راولید؟ اوس تاسو دوه کسان یې، یو وایي چې زه یم او زما جماعت دی، بل وایي زه یم او زما جماعت دی. وایي نه خیر د ورورولي کوي. دوی په منځ کې ورورولي راځي نه، ځکه چې هغه ده ته ګمراهوي، دی هغه ته ګمراهوي. چې څوک دوی سره نه کافر دی، لکه پاکستان کې یو جماعت ته جماعت المسلمین، په دې جماعت کې چې نه ته څه شوي، ته کافر یې، ځکه ځان ته المسلمین وایي، جماعت المسلمین. که ورسره وي بیا ته اوچت مسلمان یې، او که ته ووته قصه ختمه شو. هر ډله چې ورسره وي ته څه ته مسلمان او اوچت مسلمان یې، معمولي نه. او که ته ووتې بیا د باندې قسمه قسم ټاپې لګوي. که ته په حق مې خو په تا به ټاپې لګي. ولې؟ ځکه چې ته د هغوی د فرقې نه، د هغوی د فرقې نه ووتې، د هغوی د جماعت نه ووتې، د هغوی د تنظیم نه ووتې، نو ته ګمراه یې. او د خپل جماعت دپاره مرد آباد او زنده آباد او دا چغې چغاري. یو فایده راته ذکر کړم، مخې ته راغی، ذکر یې کړم. دا بیانونو په دې منځ کې راپاڅېده او د زنده آباد مرد آباد د صحیح طریقه نه ده. یو خو د سلفو په وخت کې دا چلونه نه، دویم د دې د لاسه بیانونکی په عجب کې راشي چې زم څوک یمه. او زمونږ الحمدلله سلفیانو کې خو دا جاخه نشته، کوم چې خالص په قرآن او حدیث روان کوي. نورو ته دې وکتو خولۍ یې اوازه کړي نه، ها پنجابیانو کې شتي، هلته کې سلفیانو دي، به وکړي دا بیماري ده چې هغه داسې یو دوه خبرې وکړي، یو بګر نعره تکبیر، ته به چې دوی په جهاد کې ولاړ دي، او پلانې امیر صاحب زنده آباد زنده آیا آیا پلان آیا او گیا گیا پلانه گیا. لکه مړه کیسې کوي د دیندار طبقې سره دا کیسې دا خو نه کوي. بیا دې پښتنو کې نورو ته ګوره، دا فرقو والا او مذهبونو والا اهل بدع او د دوی چې کومې چغې وي، او بیا دا چغه به کوي. ګوره چې فایده به د ذکر کړو، دا چغه به کوي قاید یوه اشاره، د قاید یوه اشاره، د قاید یوه مطلب که قاید یوه اشاره وکړه موږ هر څه کوو. حالانکه شریعت ته دا وایي چې د قاید هر اشاره به نه منلی کېږي. کومه به نه منلی کېږي چې کوم د شریعت خلاف. اوس قاید ته د شریعت خلاف کار وکړي، بیا به هم ورځي پې دغه پې ورځي، دغه نه دي ورځي. اعلان به وکړي سبا به روډ بني، ټول په روډونو کې پراته او سبا به دا کوو دا کوو، دوکانونه وسیږي او ټیرونو ته اور واچوي، لیوني دي. او بیا ورته ووایي الله وایي چې
راشه منزل د الله طرف نه اعلان دی د الله په اواز لبیک 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 وایي چې امیر څه وایي زه هم په لبیک د الله دې خبرې ته به کله لبیک وایي د الله د پیغمبر خبرې ته به کله لبیک وایي هغې ته لبیک نشته خو د خپل جماعت او تنظیم دپاره او بیا جنډې جدا جدا کړي دي دا زموږ د تنظیم جنډه ده د هغوی د تنظیم جنډه دا د مسلمانانو حال دی او بیا خوند خو ده کې دغه جنډو نه جامې هم جوړې کړي هغه رنګ کې به یې جامې اچولي او د دوی جنډه دوی په ګاډي لګېدلې ده هغوی په ګاډو د هغوی جنډه ده دوی په کورونو له پاسې جنډې دي دا اسلام دی ته وایي د دین دی ته وایي شکر وباسي چې الله دا سوچه دین درکړه قرآن او حدیث مونږ دې طرفونو ته ګوره آوازونه نه کوو ما یو پیر دا چیلنج ورکړی یم او بیا یې ورکوم الی یوم القیامه او د قیامت پورې زما دا چیلنج دی او د مرګ پورې به دا خبره کومه څوک دې ثابت کړي مور داسې بچی نه دی راوړی چې په ما ثابته کړي چې ما د دومره وخته درسونه بیانونه کړي چې ته موږ یو ډلې ته دعوت ورکړی یا یو تنظیم ته مو ورکړی یا مو ویلي چې د پیغمبر نه علاوه زموږ پلانې مشر اوس ژوندی دی لاړ شي د هغه سره بیعتونه وکړئ او لاړ شي دا وکړئ او دا وکړئ زنده باد او مرده باد نه نه موږ یو اواز کړی دی یوې ډلې له هم دعوت ورکړی دی کومه ډله ده مسلمانانو ډله ده ویلي دي چې موږ یو شی د مسلمانانو سره ومنئ د الله ومنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط او هر عالم چې راته حق بیاني خبره یې منه او چې کوم ځای کې هم څوک وي که عالم وي که ولي که نیک سړی او که بد سړی او که مشر او که کشر چې خبرې د قرآن او حدیث خلاف یې هغه پرېږده او نه موږ چاته د زنده باد او مرده باد وایو چې تېره پس او زنده باد او مرده باد کوه او نه دا زموږ خوښه ده ځکه چې دې دلاسې هغه بیانونکي عجب کې پرېږدي او زه څوک یم یو یې کېنولی دی له ګورئ خاص ښه او د هغه غټ اواز او د هغه سره سپیکر به چې لږ داسې معمولي خبره ګرموي ناره تک توړي نه یې سم راوباسي د اواز او بیا ورته پکې منځ کې وي اواز رو دی وایي یو دی هغه عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه جشن د اوسه پورې مناوئ هم پېژندو د اوسه پورې پروګرام روان دی ربیع الاول خو ختم شو خو د هغه کاروبار